السلام عليكم ورحمة الله. محترم دا الشيخ سيف سردار ولي رحمه الله قبر دی او دلته قدر مندو د علم یو خزانه پرته ده او دا د خپل دور ابن کثیر او د خپل دور امام ذهبي د خپل دور ابن القیم په ژوند باندې قدرمنو د علماو قدر وکړي او د علماو د علمونو نه فایدې واخلئ. داسې نه چې موږ تاسې په ژوند د علماو قدر ونه کړو، کله چې هغوی زموږ نه لاړ شي او د هغوی د علومو نه موږ تاسې بې برخې شو، بیا به وروسته افسوس کوو، بیا وروسته افسوس فایده نه رسوي. د دې وجې نه علما وایي درې ډلې چې دي دا د ځمکې په سر غوره ډلې دي. اولین جماعت چې غوره د انبیا علیهم السلام